سلامونه او احترامات. امید ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، یوه پوښتنه چې ډېره زیاته کیږي هغه دا ده چې آیا موږ د فرانسې په لس کلن کاخت سیژور باندې په بل اروپایي هیواد کې کار کولی شو او که نه. دغه پوښتنه ډېره زیاته کیږي. نن غواړم چې په دې اړه تاسو ته معلومات درکړم. ملګرو، د فرانسې هیواد که تاسو لس کلن اسناد لرئ، کاخت سیژور لرئ، که تاسو څلور کلن لرئ، تاسو په بل اروپایي هیواد کې کار نشئ کولی. که چېرې تاسو خپل کاخت سیژور وګورئ، په هغې باندې شاته باقاعده دا لیکل کړي دي چې په دغه کاخت سیژور باندې تاسو حق لرئ چې په فرانس میټروپولیټن کې کار وکړئ. د دې نه مطلب دا دی چې هغه ریجنز چې کوم په اروپا کې دي، یعنی فرانس 18 ریجنز لري، دي کې 15 ریجنز چې کوم دي هغه د اروپا نه بیرون دي، لري دي. دغه 14 ریجنز چې کوم دي دې ته فرانس میټروپولیټن ویل کېږي چې کوم په اروپا کې دي، یعنی دغه هیواد چې کوم په اروپا کې فعلا د دوی ریجنز موجود دي، دې ته فرانس میټروپولیټن ویل کېږي. یعنی صرف او صرف تاسو په دغه ریجنز چې کوم دلته په فرانس میټروپولیټن کې دي، په هغې کې تاسو په فرانسه کې دي، په هغې کې تاسو په دغه کاخت سیژور باندې حق لرئ چې کار وکړئ. حتی تاسو د فرانسې چې کوم نور ریجنز دي، یعنی دا 15 ریجنز چې کوم اروپا نه بیرون دي، په هغې کې هم تاسو حق نه لرئ چې په دې کاخت سیژور باندې کار وکړئ. تاسو صرف او صرف حق لرئ چې په دغه کاخت سیژور لس کلني او که څلور کلني تاسو صرف او صرف په فرانس میټروپولیټن کې تاسو کار کولی شئ، یعنې په فرانسې هیواد کې تاسو په دې باندې کار کولی شئ. تاسو حق نه لرئ چې په دغه کاخت سیژور باندې که هغه څلور کلني او که هغه لس کلني په بل اروپایي هیواد کې تاسو کار وکړئ. ها، که چېرې څوک غواړي هغه دلته مهاجرت اسناد لري، دی هلته دی لس کلن اسناد لري او دی غواړي چې په بل اروپایي هیواد کې کار وکړي، د هغې خپل ځان له بیا پروسیجر دی، په هغې به زه ځان له تفصیلي ویډیو تاسو ته جوړه کړم چې هغه په کوم شرایطو کې تاسو په بل اروپایي هیواد کې په مهاجرو په اسنادو باندې کار کولی شئ. نو هغې باندې به زه تاسو ته ځان له ویډیو جوړه کړم. خو د نننۍ ویډیو مقصد صرف او صرف همدومره و، صرف تاسو دا ویل وه چې کوم کاخت سیژور تاسو لرئ، که هغه لس کلني او که څلور کلني، نو تاسو صرف او صرف په دې باندې په فرانسه کې د کار کولو حق لرئ. تاسو په بل اروپایي هیواد کې په دغه اسنادو باندې په دغه کاخت سیژور باندې حق نه لرئ چې کار وکړئ. دغه پوښتنه ډېره زیاته کېږي. ډېر ملګري په دې کې کنفیوز دي، ډېر ملګري دا پوښتنه کوي. خو که تاسو په اصل کې خپل کاخت سیژور وګورئ، په هغې باندې تاسو ته باقاعده دا لیکل شوي دي چې تاسو صرف د دغه کارډ په واسطه باندې، یعنی دغه اسنادو په واسطه باندې، دغه کاخت سیژور په واسطه باندې تاسو صرف او صرف کولی شئ چې په فرانس میټروپولیټن کې تاسو، یعنی په فرانسه کې کار وکړئ. په دې اسنادو باندې تاسو بل اروپایي هیواد کې د کار کولو حق نه لرئ. مننه. که کوم بل پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه دلته کمنټ کولی شئ. انشاءالله زه به بله راتلونکې ویډیو په دې باندې جوړه کړم چې تاسو په کومو شرایطو باندې دلته چې کوم لس کلن اسناد تاسو لرئ، په هغې باندې تاسو په کومو شرایطو باندې تاسو په بل اروپایي هیواد کې کار کولی شئ. د هغې څه پروسیجر دی، په هغې باندې به زه تاسو ته تفصیلي بله راتلونکې ویډیو ځان ته جوړه کړم. مننه. ویډیو همدومره وه. په مخه.